دغه کور ګورې مجانن موږ ته میلاویږي. سوچ هم کړی چې دا کور باره کې نه دغه پرې میلاویږي، خو دننه ابادي ستا کار دی. اوس په دې قبر کې ستا ژوند دی ګورې ها، په دې کې څنګه طلایي اچول غواړي، په دې کې رڼا لګول غواړي، دا ستا کار دی. زه یو ورځ د ملګرو سره لګیا وم، ما د برزخ د ژوند دومره سخت ژوند دی او د قبر ده، لکه نور هر څه پرېږده. زما دې خبره کې به سوچ کوئ، نور هر څه پرېږده. داسې به ووایو چې عذاب پکې الله یو سړي له ورنکړو، دغه عذاب یې ورنکړو چې لکه ملایک پرې مقرر شي وایي او ماران او د جهنم کړکۍ ورته کولاو شي او د جهنم تپ پرې راځي، دغه هر څه پرېږده. یو سړي له الله دومره عذاب ورکړو، هسې سوچ کوئ چې دی د قیامت پورې چې څومره وخت په ده تېرېږي هغه محسوسوي او په دې قبر کې پروت دی. څه خیال دی دې عذاب باره کې څه خیال دی چې یو سړی قبر کې پروت وي او محسوسوي چې له پاسه خاورې لاندې خاورې، مخې ته خاورې، شاته خاورې، ګس ته خاورې، خۍ ته خاورې، او دی پکې رابند شوی دی او د وتو لار نشتي چې صرف دغه عذاب یې په ده باندې. دا هغه کم سے کم خبره کوم، نور خو دا خو عذاب د قبر دا خو په روح باندې هم دی او کله نه کله څه ته راځي، بدن ته هم راځي. خو داسې ما یو خبره تاسو ته وکړه، سوچ پکې وکړئ چې سړی قبر کې پروت یو په دې تنګ ځای کې، نو چېرته د دغه کور هم سوچ کوئ که نه، په دغه آبادۍ باندې هم څه دغه وکړئ. ما خو تاسو د ابوذر غفاري رضی الله عنه کیسه کړې وه که نه، اخوات یو صحابي راغی ورسره کېناستو چې ویې کتو بس یو منګی پروت و کور کې او د هغه یو توره پرته وه دیوال ته، یو ډال پروت و. ابوذر وایي څه خواري ماري نه کوې کور کې؟ وایي نه کور مو شروع کړی دا خوا. وایي کوم ځای کې؟ حیران شو، موږ خبر نه وي چې تا کور شروع کړی. د مقبرې ته لاس ونیو، کور هلته مو خواري شروع کړې ده، هلته کور جوړ. نو وایي دا کور ملګري ورته وایي ابوذره دا کور، نو وایي دې کور باندې زه څه وکړم خواري؟ مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې. وایي نو چې اوس مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې، نو هغه کور باندې څوک وایي خواري به څه وکړم؟ زه خو دا پوره ده. مالک نه مراد څوک دی؟ الله یې. وایي مالک راته وایي چې ته به دلته همیشه نه اوسېږې، نو چې همیشه نه اوسېږې چې بیا په دغه ګزاره کوو. نو دا ښکلی کور دی، چت دی او موږ لاندې پراته یو، دا اوبه دي او دا سوری دی. داسې ژوند هغوی تېر کړی دی. اوس خباب رضی الله عنه یو دیوال لګیا دی جوړوي، وایي موږ هر څه خاوره کې ولګول او بیا د ځمکو سره محبت د سړو خو عام عموما ډېري او خصوصا د پښتنو د ځمکو سره بل شان محبت دی. دغه د ځمکو سره دومره محبت دی چې تپوس یې مه کوه چې ځوان شي د ځوانۍ نه واله د بوډا کېدو پورې د دغه ټوټو پورې نښتې. یو ټوټه هلته خرڅېده، بله ټوټه هلته خرڅېده، دا ټوټه دلته خرڅېده، دا ټوټه دلته خرڅېده. زوړ کور هم نوی کړو او نوی هم زوړ کړو، لږ هم په دویم چت واچو، اوس په درېیم اچو، په پلانې اچو او دغه اچو. اوبه ګټي په سختو باندې او مزه به ترې وانخلي. وړي په خاورو کې خوندي کوي، وړي په خاورو کې خوندي کوي. صرف ځمکو پوره کړو، بس ځمکه وي ځمکه وي ښه شي، بس پیسې جمع کوو دې کې ورته نه کوه. نه په دین ولګېدي او نه په ده ولګېدي، په ده هم ونه لګېدي که نه. غریب پکې د خوار او زار ژوند تېر کړو او بس لا. خو په دې چورته کې دی خوشحاله دی چې ځمکې مې وی واغستې. نو خباب رضی الله عنه دا خبره ګورې چې د خوشحالي نه کوي، د زورنې نه کوي. څه نه کوي؟ زورنې نه.
زمونږ وي دغه حال دی دنیا راوړو وي په خاورو یې لګوو او هغه صحابه کرام وي هغوی د غربت ژوند تېر کړی هېڅ وسره نه وه الله اکبر دغه ابوذر غفاري رضی الله عنه دا قصه ما تاسو ته وکړې ابو هريره رضی الله عنه پخپله وایي یو ورځ د دې منبر سره راولېدم بېهوشه شوم خوراک مې نه و کړی د پیغمبر د منبر سره راولېدو هلته بېهوشه شو نو بیا خلکو ویې څوک لیونی راغلی دی جومات ته وي پروت دی هلته چې خلک راغلي چې واړو چې دا خو ابو هريره دی چې راپایسه اوسي چلوي د لوږې ده د لوږې ده داسې داسې د غربت ژوندونه هغوی تېر کړي هغه نیک اعمال د هغوی ټول آخرت ته پاتې شوي دي الله ول آخرت کې هر څه ورکړي دي دا د خباب رضی الله عنه د خبرې مقصد د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قول الله تعالی د دې باب عنوان یې د قرآن یو آیت یې ښودی څه ویي الله یا ایها الناس ان وعد الله حق ای خلکو وعده د الله رښتینې وعده ده حق وعده ده زره برابر شک پکې نشته فلا تغرنكم الحياة الدنيا نو دوکه دې نه کي د دنیا دا ژوند تاسو د ژوند دنیوي ژوند چېرته تاسو دوکه نه کي ګوره الله وایي ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکه دې نه کي تاسو لره دوکه کوونکی د الله نه څه شی دوکه نه کي ګوره چېرته الغرور یعنې دوکه کوونکی إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شیطان یقینا ستاسو دشمن دی نو الله وی دشمني ونیسئ پس ایمانو سره انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شیطان خو خپل ډله رابلي دي ته چې شي د جهنمیانو نه امام بخاري وایي چې جمعه سعر د سعیر جمع سعر قال مجاهد امام مجاهد دا خبره کړې ده الغرور دوکه کوونکی څوک دی الشیطان شیطان دی او دا خو واضح شوه چې کله الله وي چې د دنیا دې تاسو دوکه نه کي او یو شی هم د الله نه دوکه نه کي ګورې نو بیا وایي شیطان ستاسو دشمن دی نو واضح دی چې د دوکه کوونکی شی څوک دی شیطان دی شیطان به دې دوکه کوي د الله نه د الله نه به دې اړوي دین نه به دې اړوي د دې عظیم رب نه به دې واړوي دا دنیا به دې دوکه کي ګوره په دې دنیا مه دوکه کېږه د شیطان په چالونو کې مه راځه د دې دپاره دا باب راوړی دی په دې فاني دنیا باندې ګوره چې د دوکه نه شي ګوره په دې فاني دنیا باندې دوکه نه شي چې ته د الله نه دې وانړوي ګوره چې ته د دین نه دې وانړوي چې ته پیغمبر نه دې وانړوي دا دنیا سورة الانفطار کې الله سوي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسانا سشی دوکه کړې دا غیزت من ربنا سشی اړولې دا ربنا سشی ته د هغه رب د دین نه واړولې کوم شي ته دوکه کړې اخر چې هغه دین دې شاته غوزار کو کوم شي دوکه کړې چې تا هغه قرآن دې پرېښود هغه حدیث دې پرېښود هغه عظیم رب دې پرېښود ما غرک بربک الکریم نو سی شي وي دوکه کړی نه به دوکه کېږي په دې دنیا باندې دا ختمېدونکی ژوند دی فانی دنیا ده دنیا څه ده فانی دنیا ده
کال پوره شو زمونږ ګوره اوس انګریزي تاریخ چې کم دی او میلادي د هغې یو بل کال تیر شو دغه دنیا ده د سترګې رب په اندازه کې بل ورځ مې سوچ کو کور کې ناست وم چې روجې ته څو میاشتې نو بیا مې لږ تقریبا څه د پاسه 3 میاشتې بیا روجې ته نو دغه اوس روجې اوس تېره شي اوس بیا 3 میاشتې پاتې شي او زموږ دا سفر داسې روان دی د الله طرف ته یو کال زموږ د ژوند نه کم شو او ځوانان مبارکیانې ورکوي او د سوچ خبره چې د الله طرف ته یو کال سفر دی وکړو نو اوس پته نه شي چې دا نوی کال زموږ په نصیب کې ټول دی که لږ دی که نیم دی که دیو که نه یو کال زمونږ لاړ یو کال پوره سره د بدیانو سره د نیکیانو نو ته چې چېرته لږ خو د دین ته هم سوچ کوئ که نه تاسو ټول سوچ د دنیا ته مه اړوئ لږ د شپې داسې 15 منټه سوچ وکړئ چې د یو کال کې چې تا څه کړي دا خو ټول لاړو الله سره رجسټر شو یو کال پوره رجسټر د الله سره پروت دی پوره 2020 2000 د اولنۍ میاشتې واله د اخرنۍ ورځې پورې ټول د الله سره ریکارډ پروت دی نه کوم یو سړی چې دا خو ډېرې خبرې وي دا څنګه موږ نه یېرې دي تا نه خو یېرې دي احصاه الله ونسوه شمار کړي دي الله او ير کړي دي دوی الله ما خو شمار کړي دي تا نه خو یېر دي تا نه خو یېر دي چې تا به کومې کومې نافرمانۍ نه کړي الله ما ته خو یاد دي الله زما نه خو نه یېرېږي ما خو داسې شمار دی الله سره چې وما کان ربک نسیه الله نه خو څه شی نه یېرېږي مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې دې دپاره دا حدیث دا باب راوړی بې غایتې راوړي په دې فاني دنیا باندې به څه دوکه کېږي په دې به څه دوکه شي او ډېر کم عقل به چې په دې فاني دنیا باندې به دوکه شي خو داسې ګیم او داسې لوبه دې دنیا موږ سره شروع کړې ده که نه چې تپوس یې مه کوه هوښیاران خلک یې پکې تباه کړو هوښیاران داسې جال جوړ شوی دی شیطان داسې ناشنا جال جوړ کړی دی چې وروایي چې په سړي باندې که نه نو په دې دنیا کې داسې راګیر کړي چې بیا د وتو لار نه وي داسې راګیر کړي په دې دنیا کې حیران به شي چې الله څه وکړو داسې په دې دنیا کې سړی ورننوځي او داسې په دې دنیا کې به ګیر شي مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې یو دنیا چې صرف په یو اواز سره ختمېږي سلام علیکم وعلیکم السلام څه چلې یاره پلانې مړ دی په دې دنیا باندې به څه دوکه شي په یو اواز سره ختمېږي او بیا به خلکو راوچت کړی او وړي به د قبر له او څو کسان ما ورته په خپلو لاسونو دې قبر ته کوز کړو کوز کړي هم دي که نه جنازو کې تلي یې که نه یې تلي دغه دنیا ده اوس لاړ شئ چې د قبرونو کله نه کله ځئ دې قبرونو له نشئ تللی ډېر په هفته کې یو ورځ ځئ د جمعې په ورځ ځئ چوټي ځئ د جمعې په ورځ دا قبرونه یې نه مړي ښخوئ جنازې کوئ چېرته دې مقبرې ته که لاړې نو زما دا خبره به ته رایاده کړې دغه د آخرت بازار دی او په دغه بازار کې زورور خلک پراته دي خو هېڅ پته یې نه لګي ته چې ته لاړ شې مقبرې ته وګوره که داسې دنیا پرته وي په دوی کې به زورور نه وي که نشته پکې زورور خو ډېر شي په دوی کې به مالداران وي که نه به وي داسې مالداران چې تپوس یې وکړو په دوی کې به ښایسته وي که نه به وي ښه ډېر شي په دوی کې به علما وي که نه به وي ښه ډېر شي په دوی کې به انجینیران هم پراته وي په دوی کې ډاکټران هم پراته وي په دوی کې هغه چې وي زما نه بغیر به وي زما بچي څه کوي او دا دنیا به څه کوي بس پکې دا وایي که نه چې لکه دا دنیا یو په ما روانه ده هغه به کې پراته دي دا دنیا ده په دې به څه دوکه شي چې
چې اخرنی انجام یې هغه دغې خاورې دي.